د ایران حکومت سلګونه پخواني دولتي کارکونکي له دې هیواده وایستل. د دوی په منځ کې سالم محمد چې د پخواني نظام په دوره کې د بادغیس ولایت د عامې روغتیا یو کلیدي کارکونکی و، وایي چې د طالبانو لخوا له دندې ګوښه شوی او په ایران کې پناه غوښتې وه او اوس په افغانستان کې د هغه لپاره د کار فرصت نشته. هغه چې په سیاسي علومو او ډیپلوماسۍ کې زده کړې کړي د طالبانو تر ادارې لاندې افغانستان کې خپل ژوند تیاره ویني. 16 هستم، حقوق دیپلماسی خواندم. اینجا که بود قبلا کار میکردیم، با نهایتا وقتی که دولت قبل بود ما اینجا کار میکردیم. باز حالا که چی شده باز ما برکنار شدیم. اینجا برکنار که شدیم باز رفتیم مهاجر شدیم طرف ایران. مدت 2 ساله که به ایران زندگی کارگری میکنیم. باز حالا یه خورده قیودات چیزی به ایران مهاجرین بیشتر شد، از این بابت ما رو گرفتن دیپورت کردن افغانستان. محب الله بدخشانی د بدخشان ولایت د ترانسپورت ریاست پخوانی کارکونکی له ایران یو بل ایستل شوی کس دی. وایي چې که څه هم پریکړه کړې چې هیڅ کله ایران ته بیرته نه ځي، خو هیواد کې هم د ناڅرګنده او بې برخلیکه ډکه راتلونکي سره مخ دی. ولی جناب ما بسیار بدبختی کشیدیم در کشور ایران. یعنی ارزم به حضورت که اگر ما بگم اسرائیل شرف داره نسبت به مردم ایران میگین که تعاون کرد، یعنی به هیچ وجه هیچ مسلمانی نداره ایران. من ملت ایران قبول دارم که مسلمان، ولی حکومتش به هیچ وجه مسلمان نیست. چی بلای به سر ما آورد، یعنی خیلی زجر کشیدیم بدبختی. بعد قبلا بود گوشی ها را میدادن دستمون که تردگاه باشه که ما فیلمیل بگیریم، همشریامون بینه، رسانه ها بینه. دیگه گوشی ها را که میگیره خاموش میکنه. به هیچ وجه چی مکافاتی در حق مهاجرین میشه. افغانستان ته د دغو پخوانیو حکومتي کارکونکو جبري راستنېدو چې د خپل راتلونکي لپاره هیڅ روښانه لید نه لري، د بیکارۍ، ناامیدۍ او بیا کډوالۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. د هغو کسانو لپاره چې نه په خپل هیواد کې د کار ښه فرصت او نه هم د تېښتې لپاره کومه لاره ویني.